أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم فسوق دے غٹ ظالم ممن ابترى على الله كذبا دا غچانا چې جوړوي په الله باندې دروغ او کذب بیااته یا نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله ته اولئک دغه کسان ینالهم وبرسیږي دوی ته نصیبهم من الکتاب حساب دوی د کتابنا حتی تر دی اذا جاءتهم تر دی چې کله راشي دوی ته رسولنا استازي د مرزمونګه یتوفونهم وابخلی دوی لرا قالوا ورتوایبا اینما کنتم چرت دیا کسانو تدعونا من دون الله چې تاسو باورتا आवाजونه کولو په غیر د الله نه قالوا عبدي ولوا عنا ورخشو زمونږنا وشهدوا على انفسهم او گواهی به وکړي په خپل نفسونو باندې انهم كانوا کافرین چې یقینا دوی او کفر کوونکي فمن اظلم په دې آیت کې الزجر بالشرک زورن ورکی او په شرک باندې سوکو چې اتباع د ما انزل نه کوي د الله آیاتونه دروغ غني نو دا غوی د پاره د آخرت تفصیلی یری او احوال هغه بیانوي چې دوی نه ولې ظالمان هغه سوک نشته ده سورة انعام یوشتم نمبر آیت مبارکه کې هم تیر شوی دی 21 نمبر آیت مبارکه د سورة انعام پای کې مو د دې خبرې ذکر کړي سورة انعام یوشتم آیت کې وایي ومن اظلم ممن ابترى على الله كذبا او سوک دے غټ ظالم دا هغه چانا چې جوړوي په الله باندې دروغ او کذب بیااته یا نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله ته انه لا يفلح الظالمون شان داده ناکامیابیږي ظالمانو ناکامیابیږي ظالمان ممن افترا تفسیر خازن کوي مرادو د ابترا نه ای شرک دینه مراد شرک دی او هاذا حال الامین او دا حالو د امیانو دی دا حال د امیانو دی او کذب بیااته یا نسبتو د دروغ کوي آیاتونو د الله ته علماء یا هاذا حال العلماء دا حال د علماء دی او بیااته د دین مرادو یعنی اے دلائل توحید مرادو د دینا
دلائل د توحید د الله رب العزت دی. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، دغه کسان و برسیږي دوی ته حصہ د دوی د کتابنا. ینالهم نصیب من الکتاب ای ما کتب لهم من العمر ورزق، یعنی دوی لا چې کوم عمر او رزق لیکل شوی دی هغه به ورته ورسیږي. دا مو آیا چې بس یو انسان کافر شو نو الله سم دسو ولی نه هلاکي نه جنا الله والله دنیا کې موقع ورکړي دا چانس ورکړي دی. دا الله چانس ورکړي موقع ورکړي دا. حتی اذا جاءتهم رسولنا، تر دې چې کله راشي دوی ته استازي د مرګ زمونږ. رسولنا اے ملائکۃ الموت مراد دینا ملائکو د مرګ. ملائکو د مرګ قالو ورتوایبا اینما کنتم چرت دیا کسان اینما کنتم تدعون من دون الله، چرت دیا کسان چې تاسو ورته आवाजونه کول په غیر د الله نه. دا ورته کم ټیم کې وایي ای یقول الملائکه، ملائک به ورته وایي دوی ته عند خروج الروح، کله چې تنا روح باسي. یا به ورته په عالم برزخ کې به ورته وایي، عالم برزخ کې به ورته وایي. او سورۃ النساء 97 نمبر آیت مبارک وګورئ. سورۃ النساء 97 نمبر آیت مبارک کې وایي. سورۃ النساء 99 آیت کې وایي ان الذين توفاهم الملائکتو، یقینا کسان چې وفات کوي دوی لره ملائک ظالمی انفسهم، په داسې حال کې چې ظلم کوونکي په خپلو ځانونو باندې. قالو ای ورته فیما کنتم، پس کې وای تاسو. قال هغوی ورته کنا مستضعفین فی الارض، مونږه کمزوري کلی شوي په ځمکه کې. یرجی مونږه ځکه څه نشو ویلی چې مونږه کمزوري وه. قال هغوی ورته وایي الم تکن ارض الله واسعه، آیا نه وه ځمکه د الله پراخه. فتهاجروا فیها، چې تاسو هجرت کلی پای کې. اولئک مأواهم جهنم، دا کسان زید دوی دوزخ دی. وساعت مصیرا، بس زید ګرځېدو دی. کلی پرېږده هجرت وکړه، خو لیکن دین هغه به نه پرېږدي. اینما کنتم تدعون من دون الله، چیرته دیا کسان چې تاسو ورته آوازونه کول بغیر د الله نه. علامه ابن کثیر وایي ادعوهم لیخلصکم عن هذه المصیبه، आवाज ورته وکړي چې تاسو د دې مصیبت نه خلاص کی. دنیا کې مرترا مدد شویل، اوس ورته आवाज وکړي چې د دې مصیبت نه تاسو خلاص کی. دوی به ویا قالوا ای بدوی ضلوا عنا، ورکشو زمنگنا. ضلوا عنا، ورکشو زمنگنا. وشهدوا على انفسهم، او گواهی به وکړي په خپلو نفسونو باندې. وشهدوا على انفسهم، گواهی به وکړي په خپلو نفسونو باندې.
سورت ابراهیم 14 پارا 21 نمبر آیت مبارک وګورئ 21 نمبر آیت مبارک کې وایي 21 آیت کې الله دا 22 آیت وګورئ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل دا وبرزو یوشتم آیت کې وای وبرزو لله جميعا او دی باخ کارو درګي الله تټولا فقال ضعفاء پسوبوای کمزوري خلق للذین کسانو تستكبروا چې تکبر کړو ان كنا لكم تبعا یقینا موږ تاسو د پاره تابعداري کوونکی یوشتم آیت فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء آیا یہ تاسو بچ کوونکی مونږه د عذاب د الله ناسشي قالوا دی بویا لو هدان الله لهديناكم کچر الله مونږ ته هدایت کړي وي نو خامخ مونږ به تاسو ته هدایت کړي وي برابر د پمون باندې کمونږ پریاد کو او که صبر کو مالنا من محیص نشته ده مونږ لا زید خلاصي زید خلاصي زمونږ د پاره نشته وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في او بو یالله ننوځي په ډلو کې قد خلتو یقینا تیر شوی دي من قبلكم مخستاسنا من الجن د پیریانو والانس د انسانان په نار پور کې کلما دخلت امه کلا چې ننوځي یو ډله لعنت اختها لعنت بوای په خپل مثال باندې حتی اذا دارکو فیها تردی چی راغون شی پدی کی ټولو جميعا ټولو قالت اخراهما او بوای رستنه ډلا د دوی لاولاهم اولنې ډلې د دوینا ربنا ازمونګ رب هؤلاء اضلونا دا کسان هغه دي چې مونږ لره دوی گمراه کړي وو فآتهم ورکلی دیتا عذابا عذاب دے پندو چند من النار دورنا قال اللہ بوئی لکلن زیفون داری ڈلی دا پارا دو چند عذاب دے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسون نپوہی گیا قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس وس د برزخ او د قیامت سزاګانی اغا بیانېږي قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار د ټولو کافرانو پیریانو انسانانو د دوی روحونه دا سجین ته تللی دي سجین طاقت لیدی قال دخلوا فی جمع د امت دا او دلته مراد اغا تیر شوی کافرانو اغا مراد دی کلهم یو قوم جهنم ته داخليږي نو پاغي بلعنت ویا کوم چې ردین مخ کې جهنم کې وي او هغه د دوی سره په دې کفر او په دې شرک هغه مشابه هو او خطا د دین مراد هغه دي چې شرک او کفر هغه کې مشابه هو نو کلما دخلت امه هر کلا چې داخل شي یو ډله لعنت اختها لعنت بوای په ملګرو خپلو
اوختو د دین مرادو هغه هم مثلا چې د دوی سره په شرک په کفر کې هغه ور سره یو شان وو لعنت اختها حتی اذا دارکو فیها تر دې چې کله یوځای شي دوی پاغي کې ټول عزت دارکو من اعتدارکو تدارکو تلاحق یعنی یو بل سره پیوس کېدلو راجم کېدلو قالت اخراهم لاولاهم او بوای ورستنې ډله د دوی اولنې ډلې د دوی نه ربنا ازمون غربا هؤلاء اضلونا دا کسان غدي چې موږ لرا دوی گمراه کړي وو فاتهم عذابا ضعفا من النار ورکلی دوی تا عذاب د چنو د اورنا دا به ولې وای دا به زکه وای چې د چن عذاب په دې باندې ورکی یو دوی په خپل باندې گمراهانو بل دادا چې منګه گمراه کړي وو قال الله بویا لكل ضعف الله بویا د هر ډلې د پارا د چندي ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ نو ګور دی ورستنې ډلې د پارا څنګه د چند مخکې ډله هغه په خپلم گمراه او نور لم دعوت ورکړي د گمراهي علما ویا مفسرین ویا مطلب د دې دارې یو د دوی کفر او بل د دوی نور ګناهونه مو ذکر دوی لپاره د چن شو وقالت اولاهم ابویا ولندلا لیو خراهم رسونه ډلتا د دوینا فما كان لكم علينا من فضل نشتا ساسور پار پمانی سغورواله فذوقوا العذاب وسق عذاب بما كنتم تكسبون پسبب دا سوچ تاسو کولو تاسو چې کم کارونه کول داغه سزا وسکئ پمن ازلم وسو دی غټ ظالم ممن دا چانه ابترا چې جوړوي علی الله په الله باندې کذبن دروغ او کذبا بیاات نسبت د دروغ کوي آیاتونو د الله ته اولئک دا کسان نالهم برسګریتا نصیبهم من الكتاب سر دوی د کتابنا حتی اذا جاءتهم رسولنا تر دې چې کله راشي دوی تاسو ته د مرزمونګو یتوفونهم چې واخلي دوی لرا وابخلي دوی لرا قالوا ورتوای با اينما كنتم چرته دیا کسان تدعون چې تاسو ورته وادونه کول من دون الله بغیر د الله نه قالوا وای بدوی ظلوا عنا ورشد مونږه وشهدوا على انفسهم گواي به وکړي په خپل نفسونو باندې انهم كانوا كافرين چې یقینا دوی وکړو کوونکی قالت خلوب الله نه نوځي بی اممین پڑھلو کی قد خالتو یقینا تیر شوی دی من قبلکم مخستاسون من الجن دی پیریانو والانس انسانان پی نار پور کی کلما دخلت امتون کل چننو زیوڑلا لعنت اختها لعنت بوئی پخپل مثل بانی حتی عزت دارکو فیها جمیعان تردی چی کل راغون شی پدی کٹول قالت اخراهم بوئی رسنی ڈل ددوی لیولاهم ولنه ډلې د دوینا ربنا ایزمون غربا هؤلاء یضلون دا کسان غدي چې موږ لره دی گمراه کړي وو فاتهم عذابا ورکلی دوی ته عذاب زه پندو چن من النار دورنا قال الله بولی کلن زه پون دار ډلې لپاره د چن دی ولکن لا تعلمون تاسو نه پوهیږئ وقالت اولاهم ولنه ډلا لیخراهم رسنه ډلې ته پما د دوینا پما کان لکم علینا من فضل نشته تاسو پاره پنګبانی سغورواله فذوقوا العذاب وسقي عذاب بما كنتم تكسبون بسبب دا چې تاسو کولو اللهم قوینا واجرنا من